ویلي دي چې موږ سوله غواړو. دوی په وار وار طالبانو ته وړاندیز کړی چې راشئ دفترونه په افغانستان کې په هر ولایت کې چې تاسو غواړئ موږ یې درته خلاص کړو. د حکومت غوښتنه تر یو حده واضح ده، موږ یې شوي هیات مناسب هیات به ولاړ شي طالبان د هیات موضوع هم همدغسې په هیات کې باید د ټولو اقوامو د ټولو ګوندونو څومره چې امکان پذیره ده هغه اشخاص راشي او ځای پر ځای شي. دا چې سوله یوازې د دولت ساز نه ده، سوله یوازې د حکومت نه ده بلکې د ټولو قومونو د ټولو خلکو ده. په کار ده چې د ټولو اقشار او د ټولو سیاسي ګوندونو څخه د امکان په صورت کې هغه اشخاص راشي چې دوی سوله غواړي. دا به واضح شي په اوس کې چې د پلاوی جوړیږي چې دغه اشخاص څنګه اشخاص دي. پخوا هغه پلاوی چې جوړ شول 2500 کسه دغسې هم امکان پذیره نه ده چې دومره په لویه پیمانه پلاوی جوړ شي او دوی ته ور واستول شي. پلاوی باید 1520 کسانو ته ډیره وي او تر هغې چې دوی په خبرو سره پوه شي او هر څوک هغه خپل غوښتنې هلته مطرح کړی شي. ولې لا هم حکومت حاضر نه دی؟ حتی تر اوسه ما لا دا م اورېدله چې حتی د پلاوي غړي هم له یو بله خبر نه دی چې څوک په دې پلاوي کې دي څوک نه دي. حتی ځینې خپله لا خبر نه دی چې په دې پلاوي کې شته که نه. یعنې د ټول لست څخه بشپړ معلومات هېڅ څوک هم نه لري. ولې لست پټ باید وساتل شي؟ ښه لست لکه څنګه چې پخوا لستونه افشا شول او جنجالونه یې جوړ کړل، دغه لست فکر کم تر یو حده پټ ساتلی دی. څومره به مناسب وي؟ نو خیر موږ به انتظار وکړو چې پټ دې وساتل شي. ولا په دې هیله چې داسې یو لست واوسي چې هغه دې وکولی شي د بین الافغاني مذاکراتو هغه ابتکار په لاس کې واخلي. تر ډیره چې موږ دغه سنتي ټولنه کې اوسو او وینو په پخوانیو پلاویو کې هم هغه جنګ سالاران او د جنګ سالارانو زمن تر ډیره د پلاویو هغه غړیتوب یې درلود. زما په نظر حکومت هم باید نور په دې پوه شي چې جنګ سالاران تر یو حده د پکې وي چون د جنګ لوری و دوی هم، خو نور د افغانستان د خلکو مهار د دوی ته نه ورکوي. د افغانستان د منځ نه د خلک راوباسي او هغه مشران چې ټولو ته د منلو وړ دي په هغوی د حساب وکړي او نور د خدای په لحاظ د هغه خلکو نه د ملت خلاص کړي چې د خلک یې وژلي. فکري تقابل او تناقض لیدل کېږي. مثلا ډېر سیاسون په دې فکر دي او شاید هم دا اراده لري چې ښه د سولې د توافق سره کیدی شي او سیاسي تحول راشي او دوی دغه تحول برخه واوسي. حکومت سره برعکس دا فکر دی چې طالبان د سولې د پروسې د یو جز په توګه راشي او د موجوده حکومت او نظام تر چتر لاندې هر څه لکه د ښاغلي حکمتیار هغسې یو توافق ولري د حکومت سره. دا فکري تناقض چې اکثرا د قدرت پر سر دی. فکر کوئ چې دوی پرېږدي چې واحد ټیم داسې یو ټیم چې طالب سره د واحد ادرسه خبرې وکړي، داسې نه چې لکه هغه یو بله ناسته دوی په خپل منځ کې تر طالبه زیات اختلاف ولري او طالب سره مذاکرات په خپل ځای پاتې وي. په دې پلاوي کې به طبعا د نظر اختلاف ځکه موجودي چې د حکومت نه د باندې سیاسیون په دې نظر دي چې داسې یو حکومت رامنځته شي چې دوی غړیتوب ولري. حکومت هم همدا وایي چې همدا حکومت پاتې شي. طالبان هم ځان دپاره نظر اختلاف موجود دی. اوس هم موږ تاسو وینو چې ټول سیاسیون ځان ته نظر لري او ځان په هنداره کې هملته په دې خبرو کې ویني چې اوس څنګه وکولی شي ځان منعکس کړي هلته. خو په لویه کې پکار ده چې داسې اشخاص چې شخصي غوښتنې او ګوندي غوښتنې ونه لري. که داسې ونه شو د پلاوی ناکامیږي او د سولې خبرې هم ناکامیږي. یو ضعیف پلاوی به د دوی سره به د خبرو توان ونه لري. دوی به بیا هم طالبان به بیا هم په دوی زوروري په خبرو کې او د حکومت پلاوی به ناکامیږي. په کار ده چې اشخاص قوي او نه د هغه جنګ سالارانو زمن چې اصلا په سیاست نه پوهېږي، اصلا د افغاني کلتور او فرهنګ باندې نه پوهېږي. دوی یوازې د ټوپک په اساس باندې د ټوپک په خوله باندې تر دغه ځای رسېدلي. اشخاص دې راولي چې د افغانستان جغرافیه باندې پوهېږي. هغه اشخاص دې راولي چې د افغانستان په ژبو باندې پوهېږي. هغه اشخاص دې راولي چې د افغانستان په نرخ څلي او جرګه او مرکه باندې پوهېږي. د دې خاورې بچیاني دغه خلکو د تیر شي چې دوی په واشنګټن کې زیږېدلي، دوی په انګلستان کې زیږېدلي دي، دوی په یو نوم او په بل نوم په افغانستان تپل شوي دي. د هغې د تیر شي افغانان دې راجي کړي او دوی دې د جرګې محوریت ته وړاندې کړي تر څو چې وتوانیږو دغه د خبرې تر یو حده ورسوي. ښه ډېره به ښه وي چې موږ سولې ته د یو مثبت لیدلوري څخه وګورو او همیشه مثبتې خبرې په هکله ولرو. ولې یو څه چې د جدي اندېښنې په توګه مطرح دی او اړتیا لري چې په هر وخت پرې بحث وشي هغه دا دی چې
ښه که څومره دا خبره تاو راتاو کړو نهایتا د سولې توافق به د قدرت د ویش پر اساس کیږي ځکه هر څوک قدرت غواړي که چا جګړه کړې او که چا دفاع کړې او که چا مقاومت کړی او که چا سیاست کړی ټول د قدرت په لټه کې دي. ډېرې او خطرناکه محتوا د بین الافغاني مذاکرات دپاره ور له مخه برېښي دغسې چې هلته به موږ دومره لنډ وخت کې په توافق وشرېږدی چې کله حکومت وایي د حکومت دوام چې کله طالب وایي فتح یې کړې ده دغه په باور باندې کله چې سیاسون وایي چې نه راځئ مشارکتي یو څه جوړ کړو. دا د تشویش وړ نه دی چې بین الافغاني مذاکرات به ډېر زیات چلنج کړي؟ ګورئ یوه ډیره مهمه موضوع دا ده چې طالبانو امریکایانو ځان وباسه، طالبانو او حکومت یې سره پرېښودل، افغانان یې خپل منځو کې سره پرېښودل. اوس به څه کیږي؟ اوس که دوی د سولې خبرې تر یو حده رسوي او بیا ناکامیږي، امریکا به وایي چې ما خپل تړون کړی، دوی سره مې جګړه کوئ جګړه کوئ، هر څه کوئ، ستاسو خپل کار دی. زه درته هغه په بګرام کې ناست یم، طالبانو حکومت به بیا هم سره وژني یو بل. دلته څه پکار دي؟ دلته طالبانو او حکومت ته پکار دي چې د مدبریت څخه او د فکر څخه کار واخلي، د افغاني او د ملي روحیې څخه کار واخلي تر څو چې وتوانیږي د خبرې کامیابۍ ته بوځي. دوی په خپلو کې لاس وګریوان نشي. د راتلونکي کې 100% کې همداسې ده، پلان همدغسې دی. لکه څنګه جنرال صاحب اشاره درلوده، د خبرې د کاسې لاندې نیم کاسه لري. افغانان باید دلته ډیر متوجه شي، سیاسیون د خپلو ګوندي او شخصي مسایلو څخه تیر شي، دغه په دې فکر وکړي چې بیا هم د مجاهدینو او یوه ملسیس ته ونه رسیږو، بیا هم لاړ نو شو هغې ته، لکه څنګه هم چې هر څه له منځه لاړل، هر څه هم تباه کړل، کباړ هم کړل او پاکستان او ایران ته هم ورکړل. هغه باید تکرار نشي. ډېره مننه باید سلامت اوسئ.